بسم الله الرحمن الرحیم. باب الصلاة فی الکعبة. بوب دا په بیان د لمنځو په کعبه شریفه شه. په نن سبق شه و مختصر القدوری مشته دا وشای چې په کعبه شریفه شه کیم قسم لمیز جایز ده. بیا د امام او د مقتدیون په میان شه د صحباندی مختلف صورتینا اوی بیان کو. بیا دا بیان کو چې کعبه شریفه نه بهر مسجد حرام شه کله جمع کیږي او امام یو طرف ته ودرې نه خلق ګرد ورد په کعبه شریفه باندې ودرېږي. بیا چې سیک د امام نه کعبه شریفه ته زیات ورنږدې یا د لمینځه صحیح ده خو د امام په طرف شه کبه یو مقتدی د امام نه زیات ورنږدې او د کعبه شریفه دیوار ته به د لمینځ نه دا صحیح ویل چې دا د امام نه مخشه شو. بیا په اخري شو بیا دا کی شرط کو چې د کعبه شریفه په چات باندې لمونځ کول سرانګلي. په کعبه شریفه شه لمونځ کوین کا من وجهن قبله ته مخ کېدین کا دا و من وجهن قبله ته وستړی کوین کا دا. دغه رنګ شهید چې د نن نمخ سبق تیر شو د الله تعالی څنګه دای زمدای د خلک څنګه دای مردا نو دا باب یې پټول نه په اخر شه ذکر وړو چې د کتاب الصلات اختتام په یو مبارک موضوع باندې وشي. الصلاه فی الکعبه جائزه فرضها ونفلها. لمیس په کعبه شه جائز ده فرض یا و نفلیا. په دغه عبارت سے مصنف دا بیان کوي چې خانه کعبه شریفه شل می جایز دا و کنه دا. په دې باره شه دوا مذاهب دي. د امام مالک سے پنیز باندې بیت الله شریف شه یعنی خانه کعبه شه نه د لمونځ کول جایز نه دی. په د امام مالک سے څنګه تفصیل دادا چې فرض وتر صلات الطواف د طواف نه بعد چې کوم دوه رکعاته کېږي و د سبا مل دوه رکعاته سنت دا جایز نه دي. د دې نه علاوه هر قسم نفل په کعبه شریفه شه نه جایز دي. د احناف پنیز باندې هر قسم لمیز په کعبه شریفه شه نه جایز ده. دا معارف السنن شپږم جلد لیکلي دي. معارف السنن د سنن ترمذی شرح دو مؤلف ته د معارف السنن محمد یوسف بنوری صاحب چې د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه تقاریر په یو ځای کړلو هغه نه دا کتاب مرتب کو. فإن صلى الامام بجماعت پس کچری لمیز وک امام په جمع سره نه په کعبه شریفه شه فجعل بعضهم ظهره الى ظهر الامام جازا. بیا زنه مقتدیون وګرځول ملا خپل د امام ملتا دا کعبه شریفه دو صلی طرفه امام دغ طرف ته مخ کو د خندق ته مقتدیون دغ طرف ته منځینه وکړل د امام او د مقتدیون مل سره مخ شله دا صورت یا جایز ده. ویلې چې د کعبه شریفه هر خندق چې دا قبله دو نو امام یا صحیح قبله ته ویل ورته مقتدیون یا صحیح قبله ته ویل ورته او یو بل صورت صحیح ومن جعل منهم وجهه الى وجه الامام جاز و يكره. و چا چې وګرځو مخ خپل مخ د امام ته دا جایز ده خو مکروه ده. دغه داسې صورت شو چې خندق ته وستړي انشته خندق ته ور وستړي دو چا کیملره خندق ته اقتدای ور مخ ته او جایز ذکر ده چې مخ بیا قبله ته دا کنه و دا صورت مکروه ده جایز ده خو مکروه ده. ومن جعل منهم ظهره الى وجه الامام لم تجوز صلاته. او چا چې وګرځول املا خپل مخ د امام ته یا نه جایز کېږي لمیز ده نه کنه د شګه مطابقت نه راوي. په کعبه شریفه شه نه لمیز کول یا جایز دي او په جامع سره لمیز کول یا جایز دي و ګوشي لمونځ کول یا جایز دي. او په یو ځای شه دغه یا ضروري نه دو چې مقتدیون او د امام مخ ته یو طرف ته بلکې په یو ځای شه هر طرف قبله ده. صاحب کتاب په دغه عبارت شه درې صورتونه بیان کړی دي چې یو صورت دا ده چې د مقتدیون ملا د امام له طرف ته وي په دغه صورت چې لمیز بغیر د کراهت نه جایز ده. دوم صورت دا ده چې مقتدی خپل مخ
د امام مخ ته مخامخ کو دغه صورت شیا لمونځ درست ده خو مکروه ده ځکه چې یو سړی ته چې ته مخکې ولمونځ کوې دا مکروه ده البته که په میونځ کې څه شی د سوترې په طور لګولو بیا یې کراهت نه وي دریم یې دا صورت بیان کړه دا په دغه عبارت سے چې د مقتدی ملا د امام مخ طرف ته وي دا صورت بالکل ناجایز ده ولې چې په دغه صورت سے مقتدی د خپل امام نه مخشه شو و اذا صلى الامام في المسجد الحرام و هر کله چې لمونځ کوي امام په مسجد حرام شه تحلق الناس حول الكعبه بیا خلق حلقه جوړه کو ګردا وردا د کعبه شریفه نه وصلوا بصلاه الامام بيديه د امام سره لمونځ وکړو فمن كان منهم اقرب الى الكعبه من الامام جازت صلاته پس سیک چې وی چې کعبه شریفه ته د امام نه زیات ورنږدې وي جازت صلاته جائز د لمونځ ده اذا لم يكن في جانب الامام هر کله چې دای نوی په جانب د امام شه امام عموما د مشرق طرف نه داري د کوم طرف ته د کعبه شریفه دروازه دو دغه طرف ته امام داري بیا په دغه طرف شه کا یو مقتدی د امام نه زیات ورنږدې او کعبه شریفه ته د دغه سړی دغه مقتدی نه راوکړي او دا باقی درې اطراف شل دغه طرف نه یا دغه طرف نه دغه طرف نه دغه طرف نه کا مسله کما یا کا یو سړی زیات ورنږدې یا کعبه شریفه خندق ته دغه طرف شه یا په دغه طرف شه په دغه نه درې طرف شه بیا دغه پابندي نشته چې کله ټول خلق د کعبه شریفه نه بهر وي و یو طرف ته امامي و سلیر طرفه مقتدیون حلقه ار جوړه کو لکه څنګه چې نن سبو په یو ځای شلمیز کېږي نو لمیز صحیح وي او شرط دا چې کوم طرف ته امام ملوړ وي چې په یو طرف باندې مقتدی د امام په نسبت خانه کعبه ته زیات ورنږدې نه وي ولې چې په دغه صورت کې بدای د امام نه مخه تصور کېږي چې د اقتدا د پوره دا خبره معنی غاړو البته بنره اطراف شه مقتدی خانه کعبه ته د امام په نسبت زیات ورنږدې کېدل شي دغه شه حرج پدې نشته ومن صلى على ظهر الكعبه جاز صلاته او چا چې لمونځ وکړو د کعبه شریفه په چت باندې بیا راوته لمونځ ده د میر احناف په نسبت باندې د کعبه شریفه په چت باندې د لمونځ کول یا جایز دي او مکروه دي ځکه چې د کعبه چت ته ورچېدل شي د کعبه تعظیم ختم شي